پوځیا کوپی د طالبانو پټ رازونه نن ورځ ښکاره کړل. طالبان ولې اوربند نه کوي؟ څنګه د امتیازاتو په لټه کې دي؟ دلته را سره په ویډیو کې ټول حال کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. پوځیا کوپی وایي طالبان د امتیازاتو په لټه کې دي ځکه اوربند نه کوي. د افغان دولت د سولې مذاکراتي پلاوي غړي پوځیا کوپی وایي که طالبان اوربند نه مني نو کولی شي تاوتریخوالی راکم کړي، خو په وینا یې طالبان دا کار نه کوي. پوځیا کوپی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي ښه او بدیله لاره یې دا وه که طالبانو د اوربند غوښتنه باندې نیوکه لرلی نو تاوتریخوالی به یې راکم کړی وای. د کوپی په خبره طالبان د تاوتریخوالي په زیاتولو غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې زیات امتیازات ترلاسه کړي. نوموړي همدا راز ویلي دا چې طالبانو د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي نیوکه کړې نو دا د طالبانو حق نه دی چې نورو ته مذاکراتي پلاوی وټاکي. د میرمن کوپی په خبره افغان مشرانو ته پکار دی چې د ملي ګټو پر خوا ور وګرځي او ژر تر ژره خپل اختلافات حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یوناما د راپور له مخې طالبانو د سولې له هوکړې راوروسته بریدونه زیات کړي دي او تر اوسه پورې د نوي 2020 کال په لومړیو 3 میاشتو کې 511 ملکیان وژل شوي او نږدې 900 نورې ژوبل کړي دي. طالبانو د ملکي خوندیتوب، روژې او کرونا په خاطر د اوربند ټول غږونه رد کړي دي او ویلي دي په دې کار سره مقابل لوري ځان ته فرصت پیدا کول غواړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم ضرور د سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.